د درې وروڼو قاتل خپل څلورم ورور وخاتي. د عیني ګواه شاهدي را سره واوري او دا ولې پر سر ټول حقیقت په دا ویډیو کې را سره له ځانه ګیله وکړم کله تانه ګیله وکړمه نصیب راته وایه که بل چانه ګیله وکړم نصیب راته وایه که بل چا. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تېره شپه په کوټه ریلوې کالوني کې د چمن اوسېدونکي ډاکټر عبدالناصر درې زامن په ډېر بېدردي او په دهشت سره شهیدان کړل شول. د دې واقعې حقیقت څه دی؟ حقیقت یې دا دی چې کوم وخت دوی د واده سره تلل د کور پر طرف باندې نو پر لارې باندې پر دوی باندې فایرنګ وسو. اول خو په شروعاتو کې دا خبره وه، لیکن چې کوم وخت پولیس بیا په دې کې ګرفتاري وکړلې، ګرفتاري کې څه شي راووتل، په دې کې د دوی سره یو د کوم وخت چې د دې خوا دوی واده ته تلل، دا 15 نفره دوی د دې خوا په موټر کې واده ته تللي دي. د واده پروګرام چې کړی دی د هغې خوا چې پر واپسي کور ته را روان دي. نو په دې دوی څلور وروڼه دي، یو دا ملازم ورسره دی چې د دوی نوکر دی. دا ملازم په دې کې ویشتل سوی دی خو بچاو سوی دی، مړ نه دی. قاتل په خپل سوچ فکر باندې وژلی دی، لیکن هغه بچاو سو نه سو مړ. هغه دا ګواهي ورکوي چې د دوی په وروڼو کې د قیس په نامه باندې یو ورور دی چې دا دریم ورور دی، چې دوه مشران وروڼه او یو کشر ورور یې په شهادت ورسول. دغه دریم هلک قیس نومیږي چې دغه یې تصویر دی. دې ځوان تاسو کتلی سي چې دا د پلار سره اوس هم په غم په درد په هسپتال کې ورسره دی، لیکن په اصل کې قاتل دی. دا یو بیان د پولیسو کوم دا دی جاري سوی دی، دا بیان دی. په دې کې دا ویل کېږي چې دغه هلک مخکې هم د خپلو وروڼو سره به بار بار پر هره خبره مشت او د وروڼو سره به یې هر وخت پر خبره باندې تا راوښتی او د جایداد په لالچ کې دغه ځوان د خپل دوو وروڼو مشرانو وروڼو او د یو کشر ورور ژوند واخیست او هغه یې په شهادت ورسول. د دې په تفصیل کې دا وایم چې دا ټول کوم دا واقعه ده که موږ ورته وګورو زموږ د پښتانه معاشره کم سیټ ته روانه ده. داسې ډېرې واقعې به تاسو پر فیسبوک باندې لیدلي، بار بار به مې لیدلي چې یو زوی خپل پلار قتل کوي، یو بیبي خپل خاوند قتل کوي، یو ورور خپل ورور قتل کوي، یو وراره خپل حقا قتل کوي. په پښتنو کې داسې ډېر اوس روایات جوړ شوي دي. دا څه دي او ولې؟ د دې اصلي بنیاد څه دی؟ د دې بنیاد دا دی چې موږ پښتانه خو لګیا یو، بس بچان زیاتوو، بس د تربر سره مثالي په مخ اخیستې ده. که د تربر 10 زامنو نو زه خو هم کوشش کوم کوم 4 ودونه کول، کوم 1 ودونه کول، د تربر سره سیالي کوم 10 ودونه پر کوم. او امید کوم چې زما خبرې پر چا باندې بدې نه ولګېږي. صرف د پښتون کلچر و دې ته زه د خلکو پام رااړوم. بچان خو راوړلی شو، لیکن هغه تربیت نه سو ورکوی چې کوم اسلامي تربیت دی او هغه کوم د بچیا کېږي. موږ و خپلو بچانو ته دا هغه حقیقت مقصد موږ نه دی ورخلاص کړی چې د ورور په اسلام کې کومه درجات دي، د خور کوم درجات دي، د پلار کوم درجات دي، د تربره د قریب کوم درجات دي. دا موږ و خپلو بچانو ته نه دی ورښولي. موږ و خپلو بچانو ته لالچ، پیسې، کاروبار، دغه شیان موږ په سوچ او په فکر کې ورچولي چې د هغه په لړ کې د هغه نتایج دغه هم راوځي. نو خداره د هغه ټولو وروڼو، پلرو او د هغه بچانو ته دغه خبره باید ورسیږي، دغه زما حواز باید به هغه ټولو ته ورسیږي چې دغه د خپلو بچانو پر تربیت باندې د کاروبار او د هر څه بالاتر د خپلو بچانو پر تربیت باندې خپل سوچ او خپل فکر ولګوي. او بلکې دغه ځوان چې کوم د نن واقعه ده کړې ده، دغه ځوان څه فکر کوي؟ جایداد به د داسې دا پلار به دا زوی قبول کړي، دا مور به دا زوی قبول کړي؟ په کومو سترګو به دی و دا مور ته ګوري و پلار ته به ګوري؟ په معاشره کې به ژوند څنګه کوي چې ګسه اوس اختیار و د هغه هلک ته ورکړي؟ د واقعي ثبات کې بیا د انسان سوچ، فکر او دماغ کار کوي چې ګسه اختیار و د هغه هلک ته ورکړي چې ستا سره موږ څه وکړو، دا معاشره ستا سره څه وکړي، دا پښتون قام ستا سره څه وکړي، تا ته موږ په کوم نامه ووایو؟ آیا تا ته موږ په شابوشکي ووایو؟ تا ته موږ په څه ووایو؟ نو هغه څه چې اوس پوښتنه وشي بیا د حال ټول د هغه لپاره څه معلومیږي. مننه، ویډیو پر مخ در سره شیر کړئ چې زما اواز و نور رسیږي.